السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند به وي. نننۍ ویډیو تر ټولو مهمه موضوع د ټیکنیکل انالایسیس او د فانډامنټل انالایسیس په اړه ده چې ټیکنیکل او فانډامنټل څه ته ویل کیږي. موږ او تاسې په تیر ویډیوګانو کې سپورټ او ريزिस्टنس، ټرند لاین، همداشان بعضې موضوعات لکه کینډل سټیک په دغه باندې خبرې وکړې. دغه موضوعات ټول په ټیکنیکل پورې تړلي موضوعات دي. ټیکنیکل هغه مواد چې موږ او تاسو یې په چارټ کې یا په ټریډینګ ویو کې ترلاسه کوو، هغه ټول مربوط په ټیکنیکل انالایزینګ کې دي. هغه که انډیکیټر ده، هغه که چیرې سپورټ او ریزिस्टنس دی، ټرند دی، همداشانته که اف وی جی ده، هر څه مربوط په چارټ پورې چې ویل کېږي ټیکنیکل انالایزینګ ویل کېږي. او فانډامنټل انالایز چې ویل کېږي، فانډامنټل انالایز هغه موضوعات چې موږ تاسو ته له معتبرو ویب سایټونو، معتبرو سوشل میډیا پلیټفارمونو څخه موږ تاسو ته رسیږي، د ټریډینګ په ارتباط وي، هغه ته موږ تاسو چې ویل کېږي فانډامنټل انالایزینګ ویل کېږي. د هغه په ذریعه څخه موږ تاسو یو ارز یا یو سټاک اخلو یا خرڅوو، یې دې ته موږ تاسو چې وایي فانډامنټل انالایزینګ ویل کېږي. په دغه کې کوچني فرقونه لري چې فانډامنټل څنګه استعمالیږي او ټیکنیکل څنګه استعمالیږي. ټیکنیکل چې دی په عموم کې مربوط لکه څنګه مې چې مخکې وویل سپورټ، ريزिस्टنس، ټرند لاین، کینډل سټیک، ار اس آی، مارک، همداشان اف وی جی، ارډر بلاک په دا پورې مربوط شي دی، ټول دا ټیکنیکل دی. همداشان فانډامنټل څه دی؟ فانډامنټل موږ تاسو په فاینانشل ریپورت دی، همداشانته د یو کمپنۍ والو د کله چې موږ تاسو سټاک مارکیټونه په لانګ ټرم کې خلو، همداشان د دوی ټریډینګ لانګ ټرم وي او د ټیکنیکل چې وي شارټ ټرم وي یا ون ډے وي یا همداشانته 1 اورز وي یا یو ساعته وي یا ورځنی وي یا هفتوار وي. هفتوار هم لانګ ټرم کې راځي، خو بیا هم موږ تاسو چې کوو دا په شارټ ټرم کې ټیکنیکل انالایزینګ په شارټ ټرم کې اخلو. نو بعضې خلک راځي ټیکنیکل انالایزینګ کوي، همداشانته په هغه باندې بای سیل کوي یا یو عرض اخلي او پوزیشن خلاصوي. نو دوی چې کوي خپل هدف ترلاسه کوي. بعضې خلک وایي چې نه، زه د فنډامنټل یا د بنسټیز تحلیل په اساس باندې چیک کوم، پوزیشن خلاصوم. هیڅ فرق نه لري. فرق دغه دی چې بنسټیز تحلیل یعنی فنډامنټل انالایز چې وي، دغه موږ تاسو کولی چې په فورکس فیکټري کې همداشانته نورو سایټونو کې دغه وګورو، تحلیل وکړو، یو ارز دغه څخه وروسته موږ تاسو چیک کړو، هغه واخلو یا یې خرڅ کړو. څنګه کولی چې موږ دغه د فنډامنټل په واسطه سره موږ تاسو سره زر یا طلا چیک کړو، تحلیل کړو یا بیټکاین تحلیل کړو. راځو دلته راځو، دغه دی موږ تاسو زه درته ښیم. دلته راځو ګوګل ته. ګوګل کې ورکوو چې فورکس فیکټري، فورکس فیکټري دغه دی فورکس فیکټري. فورکس فیکټري چې کله ورکړو، فورکس فیکټري چې کله ورکړو، دلته تاسو دغه هم تلیفون کې شته، هم په شته په کمپیوټر کې، هغه کې تاسو چې کولی شئ دا پیدا کولی شئ. فورکس فیکټري څنګه استعمالیږي؟ تاسو کولی شئ دلته یو اکاونټ جوړ کړئ، دلته لاګین شئ، دلته تاسو کولی شئ چې ټایم وګورئ، تاسو کولی شئ چې خپل کوم ځای کې تاسو اوسېږئ په هماغه وخت باندې چې کوئ ټایم ته جوړ کړئ. همداسې تاسو کولی شئ دلته بروکران وګورئ، مارکیټ وګورئ. لکه زه غواړم سرو زرو مارکیټ وګورم، راځم ګولډ. دلته غواړم چې یو کوم بي ټي سي مارکیټ وګورم. اوس راځم ګولډ، بي ټي سي، جي پی پي، هغه زه راځم بي ټي سي ته راځم، یعنې بیټکاینز ته. بیټکاینز کې 15 دقیقې یا دقیقې یا ساعته هر څه چې دي دلته تاسو ته ښایي. همدغه چې دی دا فنډامنټل اکاونټ ده. اوس راځم ګولډ ته. ګولډ کې نه نیوز راغلي وو 2-3 دانې. اوس یې ګورم 2 دقیقې وروسته دلته کېږي یو اس پریزیډنټ ټرمپ خبرې کوي. دغه به موږ تاسو چیک سره وګورو چې ټرمپ څنګه خبرې کوي او دغه ټرینډ چې دی څنګه حرکت کوي. 2 منټه ورته پاتې دي. دلته لیکل چې اپ کامنټ ایونت فار ګولډ. موږ تاسو دغه ځای کې 4 دانې هغه لرو، موږ تاسو دلته 4 دانې نیوز لرو. یو ته اورنج یعنی نارنجي، یو ته زیړ یعنی نورمال، یو ته ریډ یعنی خطرناک یا سور نیوز. دغه کې موږ تاسو کوو ټریډ نه کوو. همداسې نارنجي کې هم زیاتره وخت ټریډ نه کوو. دلته چې زه ګورم یو دقیقه پاتې شوه، ټرمپ خبرې کوي، خبرې شروع شي، دلته چې کېږي 15 دقیقې ته راځو. دلته بیا تاسو چې وګورئ فقط حرکت وکړئ، د بازار حرکت وګورئ. یو دقیقه پاتې ده، بازار پاس خواته یا لاندې خواته حرکت کوي، خو دلته بریک اپ سټرکچر کوي، شاید پاس خواته حرکت وکړي. نو ټرمپ به څه ووایي؟ که ټرمپ زه دلته بای اخلم، ټرمپ د زما د پوزیشن خلاف خبره وکړه، راځي زما سټاپ وایي. دا نامعلومه خبره ده. ټرمپ خبره کوي، دلته قیمت ښکته پورته شي. نو یو سور ده، سور چې دی دا خطرناک دی. دغه پکې موږ تاسو چې کوو ټریډ نه کوو. زیړ کې موږ تاسو خپل ټریډ کوو. اس نورمال موږ تاسو ته ټیکنیکل انالایزینګ چې کوي کار راکوي. موږ تاسو د ټیکنیکل انالایزینګ چې کله وکړو، نو د کله چې اعلان زیړ وي، نو موږ تاسو چې کوي زموږ خلاف نه ځي ټیکنیکل انالایزینګ.
همداشان بل چې دی سیلور دی خړ رنګ چې دی دغه رنګ کې هولیډې وي هر وخت لپاره په دغه وخت کې مطلقاً موږ تاسو چې کوو چې نشو نه یې کوو کولی شو خو نه یې کوو ځکه چې په دغه وخت کې د امریکا بازارونه بانکونه بند وي یا د اروپا بند وي همداشان د جاپان بند وي همداشان د استرالیا بند وي تر ټولو مهمه خبره چې د موږ تاسو فقط په زیړ نیوز کې چیک او ټریډ کوو بعض وخت کې موږ تاسو په سی پی آی کې یا ان اف پی کې په سور کې هم کولی شو چې کله نیوز سور وي موږ تاسو انالایزینګ وکړو یا وروسته موږ تاسو چیک کولی شو بیا نیوز کولی شو چې په سور نیوز کې موږ تاسو چیک وکړو ټریډ وکړو همداشان هم کولی شو دغه ووهو داخل شو هلته چیک وکړو انالایزینګ وکړو لکه یو اس ټي ټي دلته وګوره دلته تاسو څه لیکل دي دغه دی موږ وویلو دلته ور داخل شو پریویس مخکینی چې 0.3% او اوسنی فورکاست چې دی دوی یو ویلي دي چې شاید همدغه شان پاتې شي د کوم قیمت چې دی همدا شی اکچوالي اوس تر اوسه پورې نه دی راغلی چې اکچوال به څنګه وي شاید اکچوالي چې یا 0.04 وي بیا قیمت چې دی ښه دی مثبت خواته ځي که چېرته 0.02 وي بیا قیمت ښکته خواته ځي نو دا چې دی تاسو دلته کولی شئ تحلیل کړئ داسې دلته سی پی آی ده سی پی آی چې دی دغه د فرانک دی سویس فرانک نو تاسو کولی شئ دغه سی پی آی ووایئ نیوز ووهئ دلته راشئ change in the price of the goods and service purchased for consumer دلته تاسو کولی شئ دغه نه یو سکرین شاټ وباسئ لاړ شئ چټ جي پي ټي کې واچوئ نو چې دلته تاسو څه فکر کوئ چټ جي پي ټي کې ورته ولیکئ تاسو څه فکر کوئ چې سی پی آی سی ایچ اف په اړه څنګه نیوز به وي بازار به څنګه خواته ځي داسې نه څنګه هغه درته وایي چې یا بای حاصل که نه هغه درته وایي چې مقصد پیریوس چې دی پریویوس چې دی 0.2 دی فورکاست 0.1% ښودل شوی که چېرته دا 0.1 شي دلته دا باید څه شي سیل شي ځکه چې بازار چې دی خلک چې دی لکه د فرانک د فرانسوي د سویس کومې پیسې چې دی ارزښت د لاسه ورکړی دی هغه چې دی بیا سیل خواته ځي که چېرته چې بای شو هغه قیمت یې لوړ شو 0.4 شو هغه قیمت به چې کېږي لوړېږي نو موږ تاسو چې کوو په دغه کې موږ تاسو انالایزینګ کولی شو فنډامنټل انالایزینګ کولی شو اوس ګوره دلته ټرمپ خبرې شروع کړي دي صحیح نو موږ تاسو راځو دلته نو موږ تاسو راځو پوزیشن لایف اکاونټ ته دلته موږ تاسو لیدلی شو چې لانګ ټریډ چې دی 100% دی شارټ ټریډ 100% دی دلته موږ تاسو کولی چې بروکر وګورو چې کوم بروکران څومره سپریډ لري څومره کمیشن لري دا وګوره دلته هر یو چې دی خپل دغه مارکیټ کې جست مارکیټ کې کار کوي دلته هر څه درته ښایي تاسو ته چې کوم دلته هر څه درته ښایي تاسو ته چې کوم بروکر چې دی بازارونه مقصد سپریډ یې څومره دی کمیشن یې څومره دی تاسو کوم ټریډر سره کار کوئ څنګه دي هر څه معلومات تاسو چې کولی شئ دلته او دلته چې دی سیزن دی سیزن دلته چې د بروکران دي دلته د سیزن دی سیډني توکیو لندن نیویارک د سیزن دی دلته بروکران دي سپریډ دلته د کمیشن دلته دی دا شان دلته د ارزونه دي پیسې لکه یورو په ډالر لکه یورو په ډالر جی پی پی په یو اس ډي په جی پی وایم دا شان دغه تاسو کولی شئ چې کوئ وګورئ نو دغه چې دی ټیکنیکل انالایزینګ دی وبخئ دا چې دی فنډامنټل انالایزینګ دی راځو اوس ټیکنیکل انالایز ته ټیکنیکل انالایز چې دی موږ تاسو مخکې ویلی وو چې ټیکنیکل انالایزینګ څنګه موږ تاسو چې کولی شو استعمالولی شو ټیکنیکل انالایزینګ هغه موضوعات چې په ټریډینګ ویو پورې تړلي موضوعات وي هغه ته موږ تاسو چې وایو ټیکنیکل انالایزینګ وایو وګوره دلته دغه چې دی دا ټیکنیکل انالایزینګ موږ تاسو دلته راځو اف جی جوړو بټر بلاک جوړو هر څه دلته ما خپله غوښتل دلته زه یو سیل واخلم کله دا کینډل د سپینه کینډل بند شوه د دې نه وروسته ما غوښتل دغه ځای کې چې وکړم سیل واخلم خو بیا ما وویل چې که سیل واخلم یو پر دوه جوړه کړم دلته ماته یو اف جی وایي هغه اف جی شاید ریټیسټ کې ټیسټ کې بیرته چې شي بازار پاس خواته لاړ شي وامه ټریډ نو دلته چې کولی شو موږ تاسو ټیکنیکل کولی شو ټیکنیکل او انالایزینګ او د فنډامنټل انالایز ترمنځ همدغه فرق شو چې ټیکنیکل په چارټ پورې تړلي موضوعات دي ته چارټ ګورې چارټ کې چې کله تا ته تاییدي درکړه شوه ته یې نه وروسته چې کوې زه په فنډامنټل فورکس فیکټري کې هلته ګورې چې بازار کې نیوز شته که نشته که شاید ته دلته دغه ځای کې ته سیل واخلې چې بازار به لاندې خواته ځي دلته نیوز راغلی او نن دوه نیوز او بازار پاس خواته لاړو هر څه به یې ته ختم شي نو تر ټولو مهمه خبره چې دا بازار ګوره ټیکنیکل چې هر څه تیار شو ته غواړې چې انټري واخلې د انټري نه وروسته ته باید څه وکړې لاړ شه یو فورکس فیکټري وګوره که چېرته نیوز نه وي نیوز په زیړ رنګ کې و یا نارنجي رنګ کې و نو ته کولی شې چې وکړې بیا راشي دلته ټریډ واخلې مخکې لیدې چې ټریډ واخلې یو فورکس فیکټري فنډامنټل انالایزینګ وکړه نو که چېرته بیا ته فنډامنټل انالایزینګ غواړې چې وکړې نو فنډامنټل انالایز دپاره ته کولی شې چې راشې دلته فنډامنټل دلته معلومات واخلې معلومات چې کله واخیستل نه وروسته ته چې کولی شې یو
اعلان دی 17 ساعته وروسته دغه یو نیوز راځي US average hourly earning لکه ستوار په امریکا کې څومره چې کېږي لکه پیسې ګټل کېږي مخکې 0.3% اوس به ګورو چې څو پرسنټه به کېږي همداشان د ټرمپ د نیوز سره ته وګوره بازار کوم خواته لاړو بازار ټیټ خواته لاړ خو دومره حتما داسې خبرې نه دي کړي چې خبرې کوي خبرې کړي دلته وګوره بازار یې څومره ښکته خواته بوتله داسې خبرې کړي وي چې مقصد کوي خبرې کړي د یو کینډل تر دې ځای پورې جوړېږي نه خبرې کړي دي حتما داسې خبرې کړي چې میانه خبرې کړي دي نو دغه و د ټیکنیکل انالایزینګ او فنډامنټل انالایزینګ ترمنځ فرق بیا ته غواړي چې یو معلومات ترلاسه کړې نو دلته راځه نیوز باندې کلیک کوه نه وروسته یو سکرین شاټ وباسه چټ جی پي ټي ته ځه هغې سره چیک کوه په دغه اړه بحث کوه خبرې کوه معلومات ورنه اخلئ نه وروسته چیک کوه ته خپله تحلیل کوه چې بازار اوس بای کم یا سیل کم نو زموږ ویډیو تر دې ځایه پورې واخلئ د هغې چې مو ترې زده کړي وي ویډیو لایک کړئ موږ ته کمنټ پرېږدئ که چېرته بیا کومه پوښتنه چې لرئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې یا په ګروپ کې واتساپ ګروپ کې یا د ټلګرام ګروپ کې موږ نه سوال پوښتنه وکړئ که چېرته نوی وی ویډیو مو نوی کتلی تاسو کولی شئ د فورکس کورس چې په پلیس کې پروت دی هغه سر څخه ویډیو څخه تعقیب کړئ همداشانته یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ انډیوالانو سره یې شریک کړئ انشاءالله زموږ ویډیوګانې به تاسو ته تر ټولو د مخه دررسیږي ښه وخت ولرئ ښې شېبې په خدای مو سپارلی دی